دې ته سوچ وګوره زموږ رب موږ ته ګوري. دا به ورته نه پته چې ته څه ګورې او څه کوې او څه نه کوې، دې نه به نه خبر. شپې تیارې به ته د الله نه پټ کړي، کمبل به ته د الله نه پټ کړي، د کمرې دا 4 دیوالونه به ته د الله نه پټ کړي. یا که ته ځان پسې ور را بند کړي یا کړکۍ بنده کړي نو ته به د الله نه پټ شي، الله نه به پناه شي. د خپلې سترګې د خپل نظر کنټرول کوي. مه ګورئ په دې باندې هغه څه ته چې الله پرې ناراضه کېږي. ګوره دا سترګې موږ له الله راکړي دي. که زه اوس دا قلم راوالم او تاسو کې یو کس له ورکړم چې دا پین واله زما طرف نه تحفه، او دې بیا راولګي په دې قلم باندې په یو پاڼه باندې ما ته کنځلې ولیکي، په ما پسې بدې ردې وي، زه به څومره خفه شم چې ګوره ما وله قلم ورکړو. ویې کړو دا چې قلم یې راواغېستو ما پسې بې کنځلې ولیکلې. ښه کاري وکړو که بد کاري وکړو؟ بد کاري وکړو. دا سترګې الله ما او تا له راکړي دي، ما او تا پرې هغه څه وکړو چې د څه نه الله منع کړي وو. دا موږ د الله سره وفاداري وکړه که بې وفایي مو وکړه؟ بې وفایي مو وکړه. دا سترګې کنټرول کوي. او ګوره که موږ دا وایو که نه چې نه زه چې دا موبایل کله ګورم زه د شپې یم ځان له ګورم، یا زه طلایي کې پروت یم، یا زه خو ګاډي کې یم، یا زه کمره کې یم. الا یعلم من خلق. کوم رب چې دا مخلوق پیدا کړی دی هغه به نه پوه، هغه ته نه ویني. هغه رب چې د هغه په باره کې قرآن کې ځای په ځای دا خبره راغلې ده، علیم بذات الصدور. په زړونو باندې د زړونو ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. دا نفس چې تا ته کومې وسوسې راچي که نه، زړه کې چې کوم خیالات اوړي راوړي، الله رب العزت په دې پوه دی، ستا په دې کار به نه پوه. دا به ورته نه پته چې ته څه ګورې او څه کوې او څه نه کوې، دې نه به نه خبره. د شپې تیارې به ته د الله نه پټ کړي، کمبل به ته د الله نه پټ کړي، د کمرې دا 4 دیوالونه به ته د الله نه پټ کړي. یا که ته ځان پسې ور را بند کړي یا کړکۍ بنده کړي نو ته به د الله نه پټ شي، الله نه به پناه شي. دې ته سوچ وګوره زموږ رب موږ ته ګوري. او چې دا خبره دې مخې ته زما د نږدې ورځو کې زما خوا یو ملګری راغی، یو ځوان هلک، او زه د دې سړي صفت کوم چې لا دومره احساس یې شته. ما پسې راغی زما یو سوال له ما یې کوه که نه سوال، وایي نه لږ سیټ ته. نو ما ورته ویل لکه دین مسله ده بیانه کوي، نه نه لږ سیټ ته. چې سیټ ته ورغلو هغه په ژړا شو. ما خیر خدای مسله څه ده؟ وایي مسله دا ده چې د نظر د دې ګناه نه وایي نشم قرارېدی. څو پیرې مو قسم کړی دی چې بیا به نه ګورم، داسې څه چې الله بې ناراضه کي بیا یې وګورم چې دا به زه څه وکړم. هغه ته ما ډېرې خبرې ذکر کړي، او مې ورته دا ذکر کړه چې هر وخت دا خبره مخې ته ساته چې الله ماته ګوري هر وخت. او سورة العلق کې دا آیت دی، یاره که دا آیت ما ورته صحیح یاد کو که نه، او مخامخ هم ځان ته ساتو، موږ به دې ګناهونه ځان وساتو. ألم يعلم بأن الله يرى. الله وایي ده ته ولې پته نه وه چې الله ورته ګوري څه. که چېرته دا خبره ما ورته مخې ته کړې که جوړي تا ته دا پته نه شي چې الله تا ته ګوري. زه تا نه تپوس وکړم ځه، او ته ما نه تپوس وکړې چې ولې تا ته دا پته نه شي چې الله تا ته ګوري. که دا مخلوق موږ ته ګوري موږ ګناه نه کوو، ځکه چې د مخلوق قدر کوو، یاره حیا چې کوو. نو دغه الله د دې حیا لایق نه دی چې موږ ته وکړو، د دې قدر لایق نه دی چې موږ ته هغه قدر وکړو. او ځکه الله د منافقانو دا صفت په سورة النساء کې ذکر کړی دی، یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. دا خلق دا منافقان ځان پټوي، یو معنی دا منافقان یریږي، دا بله معنی پکې ده دا منافقان شرمیږي. یستخفون من الناس دا پکې بله معنی د خلکو نه، او حیا نه کوي د هغه الله نه، کوم الله چې هر وخت دوی ایني او هر وخت د دوی اوري. د الله قدر کوئ، مخې ته همیشه دا خبره ساتئ چې زما رب ماته ګوري.